د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست او د اسوارم فکری او فرهنګي ټولنې له لوري د اسداباد ښار اړوند د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکو ته د فکري روزنې تر عنوان لاندې یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. په دې ورکشاپ کې ویناوالو اسلامي ارزښتونه تر بل هر څه مهم وبلل او په ځانګړي توګه یې له ښوونکو وغوښتل چې خپل زده کوونکو په اسلامي عقیدې او اخلاقو سمبال وروزي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مفتي محمد یاسین د ورکشاپ د پیل پر مهال وویل داسې پروګرامونه ډیر ګټور دي، خصوصا زموږ د ځوان نسل لپاره، ځکه په هیواد کې پوره 20 کاله اشغال تیر شوی. اړینه ده چې ځوان نسل مو د نورو پوچو فرهنګونو رامنه شي. د ورکشاپ یو تن ګډونوال وویل زموږ ځوان نسل باید په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي او دا د ښوونکو مسؤلیت وباله. دا سیمینار او د ورته نور سیمینارونه ډیر مفید دي، ډیر ګټور دي او دغه سیمینارونه دي نور ولسوالیو او اطرافي سیمو ته هم وغځول شي. او مګر یو مهمه غوښتنه چې زما دغه هغه لوستي ځوانان چې ټولنه کې مهم د هغوی غږ دی، د هغوی خبره خلک اوري، هغوی سره هم د دغه رنګې په ورته موضوعاتو باندې کار وشي او هغوی د دې ته متوجه شي چې دا ستاسو رسالت او مسؤلیت دی چې ورته آگاهي او همدارنګه عامه پوهاوي په هکله باندې کار وکړئ تر څو زموږ هیواد د بهبود، ترقۍ او اړخیز پرمختګ پر لور لاړ شي. د یادولو ده چې په دغه جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې په دوو مهمو موضوعاتو عمارت پیژندنې، اهمیت، ګټې او د غربي دیموکراسۍ په زیانونو ګډونوالو ته معلومات وړاندې شول.